السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله. یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به تاسو دروخه چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل تصویران خپل عکسونه ښایسته د لایټ روم په ذریعه سره. د دې نه مخکې تاسو ته درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو ملګرو که څوک د ایډیټینګ شوقیان د خپل عکسونو ښایسته کولو شوق لري نو هغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو سکپ کوئ مو. نو ملګري سمپلی د دې لپاره تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت دی. د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ دغه اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ تاسو ته به یو داسې انټرفیس راولي. ټیک ده، دلته تاسو له یو اپشن راکړی دی دا تاسو کتلی شئ د جمع کم نشان چې د بل ور سره کیمرا. د دې څه فایده ده کله که تاسو اوس په دې کیمرا تصویر وباسئ او ډایرکټ هغه ایډیټ کوئ یا د ګیلري نه خپل د موبایل نه سیو تصویر یو رالی او هغه پې ایډیټ کوئ نو هغه پې تاسو څه کولی شئ ایډیټ کولی شئ. لکه دا ما خپل یو تصویر راواغستو د خپلې ګیلري نه، دا تاسو کتلی شئ. دا به تاسو سمپلی د دې ځای نه سلیکټ کړئ. اوس تاسو کتلی شئ دلته ما سره څه دي لاندې دونه دنیا شی اپشنان دي پکې تاسو به ورته حیران پاتې شئ. یو اپشن به د بل نه صحیح ښایسته وي. دا کتلی شئ تاسو لږ سر لوډینګ به کوي، لږ ټایم به اخلي نو لږ ویټ به ورته کوئ. ټیک ده، دا وګورئ دلته تاسو له دنیا شي اپشنونه راکړي دي. ګورئ تاسو کلر کم کلر تاسو لګول غواړئ دا وګورئ څونه تاسو کلر سیوا کول غواړئ یا کمول غواړئ. مختلف ټینټ هر څه دي پکې، وایبرنس، سچوریشن چې څه شی پې تاسو لګول غواړئ په تصویر هغه په ښه په اسانه طریقې سره لګولی شئ. د دې نه علاوه دا وګورئ نور افیکټس پکې دا دي، ټیکسچر او ویجنیټ هر څه چې دي هغه پکې تاسو څه کولی شئ د دې ځای نه خپل تصویر داسې جوړ کړئ چې خلک به درته حیرانه پاتې شي. د دې سره سره دا وګورئ تاسو شارپنګ چې څونه ته شارپ کې پیس یا څه کې هغه ټول د دې ځای نه ته کولی شي. ټیک ده، لایټ پې ته کمې تیزې. اوس د دې نه علاوه د ټولو نه مین شی پکې کم یو دی. تاسو به کتلی وئ په دې کې خلک نن سبا فلټر استعمالوي. کم فلټر ستاسو خوښ نو په دې کې تاسو له دنیا شی اپشنان راکړئ، دنیا شی فلټر یې دله راکړئ، قسمه قسمه فلټر او داسې فلټر چې دغه فلټر به تاسو ته په آیفون کې هم نه میلاویږي، کمې چې تاسو ته په دې لایټ روم کې په دې اپلیکیشن کې نن زه درښایم. دا وګورئ تاسو چې کم یو ستاسو خوښ وي هغه څه وکړئ، د دې ځای نه ښه په اسانه طریقې سره سلیکټ کړئ هغه فلټر خپل به تصویر باندې ولګوئ. دغه شانتې که تاسو غواړئ چې نور هم خپل تصویر ښایسته کړئ نو دنیا شي اپشنان دي پکې. دا وګورئ تاسو کم کلر لګول غواړئ، څونه فلټر بیا د دې فلټر کلر تاسو څونه تیزول غواړئ، څونه کمول غواړئ، د دې په ذریعه هغه تاسو څه کولی شئ د دې ځای نه ښه په اسانه طریقې سره کولی شئ. همدغه شانتې تاسو دې خوا دې له راشئ په دې کې دغه پروفایل دي، تصویر ته کرافت کې مطلب تصویر کمې یا غټې. دا وګورئ او سمپل کرافت نه دی، مطلب یو ساده کرافت وي نو دا چې ته څونه روټیټ کې مطلب کم سایډ ته دی ته بینډ کې کم سایډ ته دی ته تاوایي نو هغه هم د دې ځای نه ښه په اسانه طریقې سره کولی شي. یا تصویر څونه سټریټ کول غواړي هغه تی هم کولی شي. ښه ډېر د کار اپلیکیشن دی د تصویرانو د عکسونو د ایډیټرو دپاره. او امید لرم چې ستاسو ته ټولو به ډېر زیات خوښ شوی. که خوښ شوی وي نو لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو پورې د خدای